که د سرمایه یا پانګه د بیل ګیټ په اندازه وي، که د مقام د ولسمشر وي، او که د شهرت تر امیتاب بچن هم ډیر وي، او ستا اولاد هغسې نه وي چې ته یې هیله لرې، نو پوه شه چې تر ټولو ته بدبخته انسان یې. ځکه ته د خپل اولاد د ښه او بدو مسؤول یې. د الله تعالی پر وړاندې د خپل اولاد د بدو او ښېګڼو مسؤول یې، ځواب به ورکوي. داسې اولاد تربیه کړه چې الله تعالی ته د مسؤلیت خلاص شي. د اولاد تربیه کول ستا یوه له مهمو دندو ده، ځکه ټولنه هغه وخت له دغو ناخوالو راخلاصیږي چې ته او زه او ټول خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه په سم ډول تربیه کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.